اجازه لري نو خلا یو نو خبره مجلس سره پاره دي او خبره څنګه انداز سره دي څنګه انداز سره دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ټولنا اول خو د پیر صاحب مفتی صاحب ډېر شکر گزار یو چې د مسلې ته راغی. علماء دیوبند یا د متبعینو په منځ کې ډېره د مسله مخکې روانه وه خو پیر صاحب الحمدلله کوشش دا کوي چې د مسله ختم شي، علماء دیوبند په منځ کې اختلاف ختم شي. مسله دا ده چې اوس خو چونکې تاسو مجلس مفتی صاحب تاسو په خپله باندې به دوا تاسو خپله ولیکئ، خو مسله صرف د دې نه روانه وه چې د پیر صاحب یوه مسله مونږ ته دار رسېدلې چې پیر صاحب فرمایي چې معجزه او کرامات نه مونږ ته دا چې کومه خبره رسېدلې ده معجزه او کرامات د دواړه د انبیاء کرامو اولیاء کرامو په اختیار کې دي، د صدور د انبیاء کرامو هغه په اختیار کې دي. نو مونږ چې مجلس وکړو کتابونه مو وکړو د مفتی صاحب جواب آب درته وښووی اوس هغه طرف نه د هغه دا وعده ده چې صدور انبیاء معجزات خو که تاسو وایئ چې کم ما څه لیکلي وه به زه نه پیر صاحب ځکه نه که تاسو وایئ چې ته د پیر صاحب وله دوا ووایه دغه وله ووایه بیا خو ما لیکل راوړي دي که نه دی فرمایي چې علماء دیوبند په نسب باندې معجزې او کرامات دا صدرولو کې نبی ولی ته اختیار او قدرت نه وي او بیا تفصیل دی وضاحت یې جی. نو اوس که پیر صاحب ستاسو خپله دوا باندې شروع تاسو وکړئ چې خپله دوا وضاحت سره واضحه کوي بیا به انشاءالله مفتی صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو دوستانو معززو دا موږ ته چې دا کم مخامخ مرګري ناستي دا موږ خپل کشران ګڼو او خپل بچی ګڼو او خپل رونه ګڼو. بل حالات دا شراغلي دي چې زمانیت دو چې موږ به خو په کولو زړه سره په ښه انداز سره کینو هغه به بیا په کولو ښه انداز سره کینو، خو په منځ کې د شیخ رحیم الله صاحب دا بعضې قصې پکې نه رالې نو زموږ دا چرت یې لږ خراب کړ او چې زموږ چرت یې خراب کړي نو زمانیت ته چې ستاسو چرت به هم خراب کړي وي په هغې به تاسو ټول غمګین یې خفګان به کوئ. به هر حال هغه ځان له خبرې راغلي دي. موږ تاسو سره د نورو کسانو په شانتې ښکرې نه اړمو او مونږ تاسو سره د نورو کسانو په شانتې د نفرت اظهار نه کوو. مونږ د ډېرو فرقو خلاف یو، که هغه وابیان دي نو مونږ خلاف یو، که هغه پنځپیریان دي نو مونږ خلاف یو، که هغه بریلیان دي نو مونږ خلاف یو. جنجالونه ورسره کوو، کوتکماری ورسره کوو، لښکرې پې کوو، مناظرې ورسره کوو، خو تاسو مونږ په هغه ډلو کې نه اچو چې تاسو مونږ په هغه ډلو کې نه اچو. مونږ به تاسو سره نرمي کوو، تاسو به مونږ سره مونږ به ستاسو سره کشرۍ خیال ساتو، تاسو به زموږ د مشرۍ خیال ساتئ. مسله د زموږ په منځ کې درې څلور مسلې داسې دي چې دا مفتی صاحب یو ځل راغی دا دو کلي ته زموږ علاقه ده نو دې چې کېناست نو ما ورته وی چې ندیم صاحب زما او ستا ګورې په منځ کې یو څو خبرې دي یاد دي شي. ما ویل زه به چېرته درځم یا به ته چېرته راځې خبرې به کوو. په هغه خبرو کې یو خبره د معیت علمي وه یا د ذاتي وه. دویمه خبره زما په ذهن کې د عبدالمحمد ابن عبدالوهاب نجدي وه. دریمه خبره زما په ذهن کې د کرامت وه. څلورمه خبره زما په ذهن کې د دعا به د سنت وه. زمونږ دا ټول مشران اکابرین چې مونږ د چا شاګردان یو د چا د شاګردانو شاګردان یو ما یو تقسیم کړی په هغه تقسیم کې ما پسې زمونږ د کراچۍ یو ملګری دی هغه بیا تقسیم در تقسیم او تقسیم در تقسیم کو. ما د حضرت مفتی فرید صاحب نه دا اورېدلي دي
چې زمونږ دیوبندیان په الحال دوه قسم عقاید لري. یو زمونږ دا کې پی کې یا دې ته په خوا زمانہ کې سرحد وي، حضرت صاحب دینه تعبیر کو په افاغنه سره. افاغنه نه مراد حضرت غرغشتو صاحب دی. دا افاغنه نه مراد حضرت کچرتنو موریدلی او ریدلی بدیستا د علاقې مولانا نعمت الله د کوواټ، مولانا صدر شهید صاحب، داسې حسن جان مولوی صاحب، داسې مالی دلی او امین ګل بابا، داګه بابا د دې مشر راغلی، دا ټول شاه منصور مولوی صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې مالی دلی دي یا زما استادانو لیدلی دي. زمونږ د دې بعضی خلکو سره چې موږ ته خماسیان په یو څو خبرو باندې به منازعات. از بیا تفصیل کوم چې منازعات په سبا باندې راغلي وي. بعضی خبرې چې زمونږ په تاسو باندې اعتماد او زمونږ په تاسو باندې یاري دوستي او زمونږ نیت دا چې تاسو به ان شاء الله مخ انداز سره چلےږي چې زمونږ د کابرینو تور طریقه د ډاګه بابا جی یا د شاه منصور د سابق صاحب یا د امین ګل مولوی صاحب یا د ټولو کابرینو زمونږ طریقه ده. هغه کې د بعضی مسائل خدا سره لچ خو نن سبا چې څوک کېږي ته بریلی ویل کېږي لکه زه کوم نه غوري خدای ځان سره یاد ساتي. هغه کې مسله د میلاد د زی قائل نیمه مولا صاحب زی قائل نیمه ګور دا یاد ساته ښه چې څوک په مناظره کوي دی، بلکې دا اکبر حسین دی او فیض الحسین صاحب چې کله دغه مناظره وا د ټانک والا نو ما د بعضی کتابونه د ابن پرکاح ورکړو پرد کې د غزان له خبره زی کوم نه خو زمونږ کابرینو په دې باندې مناظرې کړي، په کتابونو کې لیکلي، په دعا زمونږ د پنځپیر مولا صاحب سره د ډاګې د شیخ ته عبدالسلام شیخ صاحب سره چې سپینکاڼي مناظره وه، زه پکې خپل ناست وم. طالبانو خو مونږ تلي دا په دعا باندې سنت مناظره دا هغه اشیاء رالل داسې حتی ورسېدل چې هغه زمانه پسندیده دي. زمانه پسندیده نه مراد دا دي چې زما په تبه باندې هغه اشیاء د عالمانو د دیوبند زړه اقوال نه دي لکه څنګه چې موږ د خپل مشرانو نه اوریدلی. عبدالرحمن استاد